و یو ځلې یو دهري راغی او هارون رشید باچا ته ویلې چې زه الله نه منم. نو په هغه دور او عصر کې چې هغې مخ واړه راواړو نو امام ابو حنیفه رحمه الله دا ورته په نظر ورغی چې د مناظرې سړی دی او د بحث کولو سړی دی. نو هغې پسې سوال جواب ولېږلو، هغې راوغوښتلو چې کله هغه حاضر شو ورته ویلي چې دا سړی الله نه مني. ورته ویل چې الله نه مني، قرآن نه مني، رسول الله نه مني، نو دلایل عقلیه ورته پکار دي. نو امام صاحب ورته ویل سبا له به مو دې بحث وکړو. ویل ډېره ښه ده. دا سړی هم لاړو، دهري لاړلو او امام ابو حنیفه صاحب هم لاړلو. سبا له دا دهري د وخته راغې، ځکه دهریانو سره هغوی سره خو عقلیاتي نقل دلیل خو ورسره نشته د الله او د رسول. نو هغه لګیا شو او بادشاه یې وخت ته وایي ته ګوره دا ستاسو غټ امام دی، عالم دی، د وعدې مخالفت یې وکړو، ګوره ټیم یې پوره دی، ما سره یې دا ټیم ټاکلی او رانغې. یې ورته ویلې خیر را به شي. دې کې ډېر ناوخته شو. امام صاحب راغی، سلام یې واچو، کېناستو. ناوخته راغی، وایي تاسو ګوره دا مسلمانان دي د وعدې مخالفت کوي. هغې ویل صاحب خفه کېږئ، ما دا کشتۍ نه وه، ډېر انتظار مې وکړو، د سمندر په غاړه ولاړو مې الله کشتۍ راولي، کشتۍ راولي، کشتۍ رانله. بس دې کې ناګهانه یو لرګی را ګزار شو او زما مخې له ډېر ښایسته لرګی و، هغه اره شو خپله. بیا هغه چې و هغه ټک وهلی شو، د هغې نه کشتۍ جوړه شوله. بیا زه په هغې کې کېناستم، دلته رالم. دهري ورته وایي عجیبه خبره ده. لرګی خپله راغې، هغه اره شو، هغه تختې ټک والی شوې، د هغې نه کشتۍ جوړه شوه، بغیر د کشتیبان او جالوان نه ته پکې را کېناستې ته رالې. دا خو زه نه منم. نو هغې ورته ویلې عجیبه سړی، یوه کشتۍ بغیر د ارې نه، بغیر د نجار نه، بغیر د جالوان نه مني. دا دومره لوی نور چې در باندې راخیږي، دا څوک راخیږي؟ دا باران در باندې څوک کوي؟ دا شپه در باندې څوک راولي؟ دا ورځ در باندې څوک راولي؟ دغه لوی الله ستا هیر دی؟ دهري سوچ وکړه او د سوچ نه وروسته کلمه ویل او مسلمان شو. عقلي دلایل لټول پکار دي زما وروڼو، موږ په خپل قرآن ځان پوهه کول پکار دي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سورة البقره په 12 کاله کې یاده کړې ده. یو سورة البقره موږ بچی راولو مدرسې، دا څنګه قاري صاحب دا زما بچی دی سپاره نه ختموي، دا زما بچی سپاره نه ختموي، دا زما بچی په قرآن نه ختموي. 2 کاله یې وشو. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو سورة البقره 12 کاله کې ختمه کړې ده او یاده کړې ده. او عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما په 8 کاله کې یاده کړه. عمر فاروق صاحب چې کله سورة البقره ختمه کړله نو امر یې وکړو بچیانو له چې وخ راولئ، د الله د کتاب صورت مې یاد کړی دی. هغه یې ذبحه کړ. تاسو یې په ایمان ووایئ چې د بچیانو هم ختم یې 1000 روپۍ پې ورکوئ. بچی ځي کور ته چې ختم مې دی او 1000 روپۍ هلته بیا پې پروګرام جوړو. نشته دی قاري صاحب، نشته دی چې بله ورځ خبرېږي د مور واده یا پلار یې مړي صاحبه، بیا دا دیګونه دي او دا خیراتونه دي او دا هلکه دا څه د ډېرو خلکو مې خوړلې ده. تا سره خو بله ورځ د قرآن د ختم دپاره 1000 روپۍ نه وي، نن ستا د همدغه بچي د واده دپاره 50,000 پیدا شوې. دا زموږ د قرآن سره مینه ده، ځکه الله د قرآن پوهه نه راکوي. کنې دا قرآن کریم د دې ټولو مشکلاتو حل کوونکی کتاب دی وروڼو.